د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال لخوا د کابل په سروبي ولسوالۍ کې څه باندې 18 میلیونو ډالرو په ارزښت 22.15 میګاواټه د لمریزې برېښنا د تولید د پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. این 22 تقریبا 22-23 مگاوات است. این برای سیستم ملی نشنال گرید چیز میشه، کانکت میشه و تقریبا از نظر من 300,000 نفر مردم از این سیستم جدید استفاده میکنند. من امیدوار هستم که داخل یک سال 12 ماه این پروژه تمام میکنم و اپریشن شروع میشه ان شاء الله. ښاغلي ملا برادر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میګاواټه د برېښنا تولید د بنسټ ډبره کېښوده. په دغه پروژه به له 18 میلیونه امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راځي او د 9 میاشتو څخه تر 1 کال پورې به یې د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دغه پروژه د افغانستان اسلامي امارات د برېښنا شرکت او د واویا او زولورستان شرکتونو ترمنځ د عامه او خصوصي مشارکت د قرارداد له مخې پیلېږي چې 22.15 میګاواټه تولیدي ظرفیت لري. ملا برادر همدارنګه وویل افغانستان د نړیوال اقلیم په تخریب کې هیڅ رول نه درلود او د نړۍ د اقلیمي تغییراتو له امله افغانستان تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. افغانستان له یوې خوا له نړیوال اقلیم څخه متضرر دی او له بلې خوا د نړیوال اقلیم په تخریب کې په هیڅ ډول سهم نه دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په وینا د هیواد 80 سلنه برېښنا لا هم له ګاونډیو هیوادونو واردېږي چې د قیمت او ثبات له مخې ګټوره نه ده. دوی زیاتوي چې له کورنیو منابعو څخه به د برېښنا تولید ته پراختیا ورکړي. له بهر واردونکي برېښنا له یوې خوا د هیواد لپاره قیمتي تمامیږي او له بلې خوا پایداره او ډاډمنه سرچینه نه ګڼل کېږي. له همدې امله د هیواد په داخل کې د برېښنا د تولید دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي توګه د بهرنیو هیوادونو پر برېښنا زموږ اتکا راکمه کړي. او د اقلیم د نړیوال مسؤلیت له سازمانونو او بنسټونو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. زه له دې ځایه ملګرو ملتونو او د پاک انرژۍ ملاتړ کوونکو نړیوالو سازمانونو باندې د یو ګډ مسؤلیت له مخې غږ کوم چې له افغانستان سره د پاک انرژۍ د تولید په برخه کې لازمه همکاري وکړي. بل لور د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین هم په هیواد کې د انرژي د تولید له شته فرصتونو یادونه کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري زیاته کړي. په ټولو نړیوالو سازمانونو او په ټولو هغو اشخاصو او په هغو ټولنو باندې غږ کوم چې د دوی شعار د ټولنې او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره څو وسول چې د اسلامي امارت له راتګ سره سمې دغه مرستې له افغانستان سره ودرول. دې ته تنها مرسته نه سو ویلی بلکې دا د خلکو مسلم حق دی. بل پلو کابل کې د ترکیې سفیر چې په دې ناسته کې برخه درلوده وایي چې د هیواد پانګوال یې غواړي د افغانستان په بیارغونه او اقتصادي پروژو کې پانګونه ترسره کړي. موږ په ترکي شرکتونو کې دا لیوالتیا ګورو چې افغانستان ته لیوالتیا په زیاتېدو ده. دغه بنسټیزه او اقتصادي پروژه د واویا په نوم یو ترکي او د زورلستان په نوم داخلي شرکت ته ورکړل شوې ده چې د نړیوالو معیارونو سره سم به یې چارې مخته یوسي. Afganistan enerji bakımından çok zengin bir ülkedir. افغانستان چې د انرژي په برخه کې بډایه سرچینې لري 23,000 میګاواټه د اوبو برېښنا 22,000 میګاواټه بادي برېښنا او 22,000 میګاواټه لمریزې برېښنا ظرفیت لري. زموږ د معلوماتو په اساس په کال کې 300 ورځې لمر وي نو له دې فرصتونو څخه ګټه اخیستل اړین دي. په هر صورت د دې ښکلي هیواد نږدې 80 سلنه برېښنا وارداتي ده. د دې تشې په ډکولو لپاره چې د خلکو او صنعتکارانو د انرژۍ اړتیا پوره کړي د محلي انرژۍ تولید ډېر اهمیت لري. همدغسې زموږ په شان او د زولرستان په شان
پانګوالو باندې په نړۍ په پانګوالو باندې غږ کوو چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. Afgan yatırımcılarının ülkelerini Afganistan'a getirip yatırım yapmalarını örnek gösteriyoruz. د یادونې وړ ده چې په وروستیو کې د وارداتي برېښنا په بدیلو لارو کار روان شوی او د هېواد له داخلي منابعو څخه د برېښنا د تولید لویې او کوچنۍ پروژې تر کار لاندې دي چې په دې برخه کې افغان او بهرنیو پانګوالو پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده.